نن د شنبې ورځ او د 1992 کال د مې د میاشتې 23مه نېټه ده چې د 1401 هجري شمسي کال د جوزا د میاشتې د 2مې نېټې سره سمون خوري. اوس دلته په لندن کې د مازدیګر په اوکان 5 بجې او په افغانستان کې د ماښام په باندې 8 او په پاکستان کې د ماخوستن په اوکام 9 بجې دي. دا د زه ارغنداوی او زما ملګري ستاسو په خدمت کې حاضر او خپل پروګرام وړاندې کوو. نړۍ دا وخت په سر کې د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د یوې پیاوړې ملیشیا مشر جنرال دوستم د ستر جنرالۍ رتبې ته ترفیع کړې ده. د شپېتو نه زیاتو هېوادو مامورین په پرتګال کې غونډه کوي چې د پخواني شوروي نوي آزاد شویو هېوادو ته د اوږدې مودې مرستو د هماهنګۍ په باب بحث وکړي. د امریکې متحدو ایالتونو او برطانیې د سربیانو تر مشرۍ لاندې د یوګوسلاویا د نوي دولت په ضد د فشار د زیاتوالي غوښتنه کړې. د نړۍ دا وخت په پروګرام کې به د نورو موضوعګانو څخه علاوه جنرال رشید دوستم ته د ستر جنرال رتبه ورکول، د افغانستان د پخواني وزیر ډاکټر صمد حامد سره مرکه او د پخواني شوروي د آزادو دولتونو د کامن ویلث سره د مرستې غونډې ته ځای ورکړی دی. خو لومړی سعادت صافی او د خبرونو تفصیل. د افغانستان موقتي جمهور رئیس ښاغلي صبغت الله مجددي په هېواد کې د ملیشیایي ځواکونو یو ستر مشر رشید دوستم ته ستر جنرالۍ رتبې ته ترفیع ورکړې ده. 2 میاشتې مخکې د پلو بدلولو نه پخوا د جنرال دوستم ازبک ملیشیا د هغو لویو جګړه کوونکو ځواکونو د جملې څخه وه چې د افغانستان پخواني رژیم چې د شوروي لخوا یې ملاتړ کېده، د دوی څخه د هغو مجاهدینو په ضد استفاده کوله چې اوس یې واک په لاس کې دی. په کابل کې د بي بي سي خبریال وایي چې د جمهور رئیس مجددي دغه اقدام د هغه په دریځ کې یو ناڅاپي بدلون دی او زیاتوي چې د جنرال دوستم ملیشیا په جګړه کې په زړورتیا او ظلم شهرت لري او سترګې ورباندې نشي پټېدای. خو زموږ خبریال وایي چې د پخوانیو مجاهدینو په منځ کې نوموړې ملیشیا ډېر بد نوم لري او نه یې خوښېږي. راپورټونه وایي چې د اذربایجان د یوې خودمختارې سیمې نخچوان مشر ښاغلي حیدر علیوف د یو اړخیز اوربند اعلان کړی تر څو د اذربایجاني او ارمني ځواکونو ترمنځ وروستنۍ جګړې وځنډوي. د ترکیې راډیو د حیدر علیوف له قوله ویلي چې هغه خپلو افرادو ته ویلي چې که حتی ارمنیان په دوی باندې ډزې هم وکړي، دوی باید د ډزو نه ډډه وکړي. د پخوانیو راپورټونو له مخې د ایران یو هیات نخچوان ته رسېدلی دی چې هلته د ایراني دایمي کتونکو د ځای په ځای کېدو د احتمال په باب څېړنه وکړي. نخچوان د اذربایجان یوه خودمختاره سیمه ده چې ټولو خواوو ته یې د ارمنستان خاوره پرته ده. د ایران څخه را رسېدلي راپورټونه وایي چې هغه وخت چې د هېواد په جنوب کې یو بار وړونکی اورګاډی د یو بل مسافر وړونکي اورګاډي سره ټکر شو، لږ تر لږه 24 کسان مړه او همدومره کسان ټپیان شول. د ایران خبري اژانس وایي چې نوموړې پېښه تقریبا د تهران د جنوب په 450 کیلومترۍ کې هغه وخت وشوه چې یو مسافر وړونکی اورګاډی د خوزستان جنوبي ولایت مرکز اهواز خواته روان و. د ایران خبري اژانس زیاتوي کله چې مامورینو د پېښې د عواملو په باب تحقیقات کول، د اورګاډي نوموړې لاره بنده شوې وه. د عراق د شمال کردانو د خپلو لومړنیو آزادو انتخاباتو د نتیجو لمانځنه وکړه چې تېره شپه اعلان شوه. د مشرتوب مقام دپاره 2 لویو کاندیدانو ښاغلي جلال طالباني او ښاغلي مسعود بارزاني یو هم ونه شوی کولی چې لازم او مطلق اکثریت لاسته راولي. نو له دې امله به د 2 میاشتو په موده کې د دویم ځل دپاره انتخابات وشي. د دواړو کسانو رقیبو ګوندونو د کردستان په نوې اسمبلۍ کې هر یوه 50 څوکۍ لاسته راوستې دي. د بغداد مرکزي حکومت دغه انتخابات غیر قانوني اعلان کړل او د عراق ګاونډیانو هم ورباندې انتقاد کړی. خو د عراق په کردستان کې د بي بي سي خبریال وایي چې معمولي کردانو د انتخاباتو د نتیجو نه خوښي ښکاره کړې او هغوی د کردستان د یووالي بریالیتوب او د هغو کسانو ماتې بللې چې پیشبیني یې کوله چې د نښتو او تشدد سبب به شي. زموږ خبریال زیاتوي چې د انتخاباتو نتیجو د 2 سترو ګوندونو ترمنځ د قدرت د شراکت یو نوی تړون رامنځته کړی دی. د شپېتو نه زیاتو هېوادو مامورین د پرتګال پایتخت لیزبون کې راټول شوي چې د پخواني شوروي د نوو آزاد شوو جمهوریتونو سره د مرستې د هماهنګۍ په باب خبرې اترې وکړي.
نوموړې غونډه چې د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوې هیله کېږي چې خپله توجه به د پخوانیو ژمنې برخلاف چې عاجلو مرستو ته متوجه وه د خپلواکو هېوادونو کامنولث سره د اوږدې مودې مرستو باندې متمرکزه کړي. امریکایان وایي چې د امریکې خارجه وزیر ښاغلی جیمز بیکر به په لزبن کې د اوسېدو په وخت کې د روسیې، بېلاروسیې، اوکراین او قزاقستان خارجه وزیرانو سره د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو پروتوکول لاسلیک کړي. واشنګټن ټینګار کړی چې د پخواني شوروي 4 واړه اتومي دولتونه باید مخکې له دې نه چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون د روان کال په پای کې د امریکې کانګرس ته د تصویب لپاره وړاندې شي هغه تایید کړي. د امریکې متحدو ایالتونو او برطانیې ویلي چې د بوسنیا هرسګوینیا په جمهوریت کې د صربي ځواکونو د اقداماتو په باب د اعتراض پیلوان باید د سربیانو تر مشرۍ لاندې د یوګوسلاویا په نوي دولت باندې نور زیات فشار واچول شي. د امریکې خارجه وزیر ښاغلي جیمز بیکر وویل چې د امریکې متحده ایالتونه به په امریکا کې د یوګوسلاویا د 3 قونسلګریو څخه 2 قونسلګرۍ بندې کړي او د امریکا سفیر به بلګراد ته ستون نه شي او پوځي اړیکې به هم قطع شي. د برطانیې خارجه وزیر ښاغلي ډګلس هډ ویلي چې په لزبن کې به د اروپایي ټولنې د خارجه وزیرانو د روانې غونډه د یوګوسلاویا په ضد د نورو بندیزونو د احتمال په باب بحث وکړي. ښاغلي ډګلس هډ د بي بي سي سره یوه مرکه کې وویل چې د سربیانو ته باید وښودل شي چې په داسې حال کې چې هغوی په بوسنیا کې ناکراریو ته لارښوونه او الهام ورکوي نړیواله ټولنه به هغوی ونه مني. هغه راپورټونه چې د تایلند په پایتخت بنکاک کې خپاره شوي ښیي چې صدراعظم جنرال سوچیندا کراپرایون د تایلند پاچا بهومیپول ته د خپل استعفا پیشنهاد کړی دی. دغه راپورټونه وایي چې کیدای شي نوموړی د دوشنبې تر ورځې پورې د هېواد نه ووځي هغه وخت چې پارلمان بیا غونډه کوي او د اساسي قانون د هغو بدلونونو په باب بحث کوي چې د هغې په اساس باید صدراعظم د پارلمان انتخاب کړی وي. هغه سیاسي ګوندونه چې د جنرال سوچیندا ملاتړ کوي وایي چې نوموړی د داسې یو هېواد په پیدا کولو کې چې د یو فراري په توګه د هغه منلو ته تیار وي د ستونزو سره مخامخ شوی دی. هغوی وایي چې جنرال سوچیندا سویډن کې د پناه وړلو په لټه کې دی خو د سویډن د خارجه وزارت یو ویاند ویلي چې په دې باب کومه غوښتنه نه ده شوې او ګمان نه کېږي چې سویډن ته به د ننوتو اجازه ورکړل شي. جنرال سوچیندا یو انتخابي صدراعظم نه بلکې ټاکل شوی و او د هغه استعفا په بنکاک کې د وروستنیو مظاهرو د اصلي غوښتنو څخه وه. د خلکو اعتراضونه د عسکرو په زور وځپل شول او باصلاحیته مقامات وایي چې 40 کسان پکې ووژل شول خو نور راپورټونه وایي چې ډېر زیات کسان وژل شوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د نړۍ دا پروګرام او دا هم زموږ د پروګرام لومړۍ موضوع. د افغانستان د دولت موقت حکومت مشر پوهاند صبغت الله مجددي یو کس د هېواد لوړې نظامي رتبې ته اوچت کړی دی. نوموړی د هغې ملیشیا مشر دی چې ورباندې سخته لانجه جوړه ده. د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې د خبرو په ترڅ کې د ازبک ملیشیا مشر جنرال عبدالرشید رستم ته د ډګر جنرالۍ رتبه ورکړه او ویې ویل تر دې وروسته تاسې عقاید ډګر جنرال عبدالرشید رستم ته ډګر جنرال مه وایاست او ورته ستر جنرال ووایاست او هغه ستر جنرال دی. څو میاشتې وړاندې د ستر جنرال عبدالرشید رستم ملیشیا د مسکو د پلوي حکومت لخوا د مجاهدینو په مقابل کې په جنګریز بوخت او لګیا وه. د ازبکو ملیشیا په بېرحمي مشهوره وایي چې هغوی ته افغانان د کرکې او نفرت په سترګه ګوري. د هغوی د مشر ترقي به ډېر افغانان خوابدي کړي. دا هم په دې هکله د کریس باور راپور. د ډاکټر نجیب الله د حکومت کمزوري او نړېدل د هغه وخته پیل شوه څه وخت چې د همدې ملیشې قواو د چریکانو په لږ مرسته د مزار شریف ښار ونیوی. پخواني صدر د دې ملیشې څخه د یوې مؤثرې قوې په توګه کار واخیستی. هغوی وکولی شول چې په ځینو جګړو کې مجاهدین شاته وتمبوي او ښایي هغوی د شمېر او وسلې په درلودلو سره د هېواد یوه منظمه او مضبوطه قوه وي. د هغوی جلا کېدل د ډاکټر نجیب الله د حکومت لپاره یو داسې ګزار و چې بیا ونه کولی شوه قد ساز کړي. نو همدا وجه ده چې دا قواوې د هېرېدو نه دي. خو د دولت د مشر لپاره چې د جنرال دوستم سره غار وتلی دی پایرانوونکي ډول بدلون دی. دا ځکه چې د مجاهدینو په ویناو هغه داسې کس بلل شوی چې په پیسو به جنګېدی.
او داسې یو رژیم سره یې مرسته کړې چې ورته د کرکې په سترګه کتل کېدل او د خلکو سخت بد ایسېدی. ولې همدا اوس چې جنرال دوستم د مزار کنټرول ترلاسه کړی دی، د پوهاند صاحب مجددي په نظر هغه د اسلام قائد دی او وایي یک قائد بزرگ اسلام هست اینجا. آقای سید جنرال عبدالرشید دوستم کی است؟ اگر خبر بیچاره استقامت پیدا شده. ستاسې په مخ کې د اسلام یو لوی قائد موجود دی. دا څوک دی؟ دا ډګر جنرال عبدالرشید دوستم دی چې د شبرغان په یوه غریبه کورنۍ کې پیدا شوی دی. خو نن ورځ هغه ته خدای تعالی عزت ورکړي چې نن ورځ علما، مجاهدین او ټول عوام د هغه درناوی کوي. پوهاند مجددي زیاته کړه این عزت ذلت به دست آقای بنجابی، این عزت ذلت به دست خانم بنجابی، این عزت ذلت به دست وهابیت، این عزت ذلت به دست خارجیان، این عزت ذلت به دست ایالات متحده. دا عزت او ذلت د آقای حکمتیار په لاس کې نه دی. دا عزت او ذلت د نړیوال اخوانیزم په لاس کې نه دی. دا عزت او ذلت د وهابیزم په لاس کې نه دی. دا عزت او ذلت د خارجانو او ملل متحد په لاس کې نه دی. دا آسماني تقدیر دی. د رشید دوستم ترڅنګ پوهاند مجددي د اسماعیلیه فرقې او د افغانستان د شمال د نورو کسانو څخه ډېر کسان د جنرال رتبې ته ورسول. په وینا کې چې په یو مهم مذهبي ځای کې ورکړه، پوهاند مجددي وویل چې جنرال دوستم یو لوی مجاهد دی چې په دې لاره کې 6 کاله جنګېدلی دی. د حزب اسلامي یویان د پوهاند مجددي دا کار هغو کسانو ته سپکاوی وباله چې 14 کاله یې جهاد کړی او د افغانستان خلکو ته یې هم بې احترامي وګڼل. د دولت موقت مشر د مجاهدینو دا خبره ونه منل چې هغوی نجیب الله راغورځولی او زیاته یې کړه چې ملیشې په دې لاره کې لوی رول لوبولی دی. زموږ خبریال وایي چې دا ډول کاروایي یو سیاسي اپورتونیزم دی. دا ځکه چې د دولت مشر خپل د ځان نظامي طاقت نه لري. که چیرې هغه د ازبکو ملاتړ ترلاسه کړي نو په دې کار سره به یې لاسونه مضبوط سي. ولې په دې کار سره به د مجاهدینو عکس العمل هم منځته راسي چې هغوی وایي د کمونیستانو او ملیشې ترمنځ کوم فرق نه دی موجود. دا د کابل څخه د کریس باور راپور. هاخوا په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان ولایتونه د مرکز څخه آزاد او بیل دي او حتی هرات په ځانګړې توګه ایران سره قرارداد لاسلیک کړی دی. آیا دا کار څه شان عمل دی؟ په دې هکله موږ په آلمان کې د پخواني وزیر ډاکټر عبدالصمد حامد څخه پوښتنه وکړه. هغه په جواب کې وویل که ما ته سم معلومات ترلاسه شوی وي، دا موافقتنامه چې مندانانو په هڅه منځګړیتوب زن د مجاهد ورور حقاني صاحب په ابتکار صورت موندلی او په نتیجه کې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب حزب اسلامي او جمعیت اسلامي چې مخصوصا قمندان مسعود پکې دخیل دی، نتیجې ته چې رسېدلي. دا د ما په نظر د افغانستان په دغه اوسني وخت کې یو د افغانستان د ګټو د تامین په لاره کې یو مهم ګام دی. اوس داسې فکر کوم چې دوی مخصوصا حزب اسلامي او جمعیت اسلامي چې دواړه اخوانیان دي، یوه پراخه ملي جبهې په چوکاټ کې د اقداماتو په ترڅ کې باید زمینه مساعده کړي د افغانستان ټولو خلکو ته چې دوی د افغانستان د سولې تامین او د جهاد د اهدافو د تحقق په لاره کې او د افغانستان د اعمار مجاهد په لاره کې خپلې مشترکې مسایي ترسره کړي او مخصوصا د افغانستان د مؤمنو خلکو د جهادي قمندانانو نقش په دې چوکاټ کې تثبیت شي او د هغوی د مثبت نقش نه لکه چې دلته معلوم شو نور هم ترې کار واخیستل شي او کوشش دې وشي چې پس تر دې د افغانستان منافع د ځینې اخلالګرو او معلوم الحال عناصر چې پخواني کمونستان دي د هغوی په واسطه د قومي او محلیتو منطقوي بهانو په چوکاټ کې متضرر نشي. په دې وروستیو وختونو کې هرات او ایران یو قرارداد لاسلیک کړی دی صاحب.
د دې قرارداد په هکله به د افغانستان ملي مرکزیت ته کوم تاوان ونه رسېږي؟ زه داسې فکر کوم چې حتی اوسنۍ موقتي انتقالي شورا هم صرف عادي د روزمره کارو انجام او امنیت تامین وظیفه په غاړه لري او د خارجي دولو سره کوم قراردادونه چې د افغانستان حقوق او وجایب تثبیت کړي دوی دا صلاحیت نه لري او په هېڅ صورت محلي ادارو ته دا صلاحیت نشته. ډاکټر صاحب راپور ورکړل شوی دی چې پوهان مجددي تللی دی مزار شریف ته او په مزار شریف کې جنرال دوستم ته د ستر جنرال لقب ورکړی دی، رتبه یې ورکړې ده. په دې هکله تاسو څه فکر کوئ صاحب؟ زه نه خبر یم که دا کار شوی یم د تدبیر و حزم و درایت نه لرې شوی دی. شخصي لکبخشي سړی د عام د جامعې په ګرد نشي کولی، مخصوصا چې اوس موضوع ډېره متنازعي ده او مخصوصا په داسې وخت کې چې د جمعیت اسلامي او د حزب اسلامي ترمنځ نوی قرارداد د افغانستان د سولې تحقیق په لاره کې شوی دا ډېر زه متوجه بولم او نتیجه هم نه ورکوي. امید دی چې د سیاست په صحنه کې داخل افغانان زموږ د وضع بحران ته توجه وکړي او خپل مسؤلیت ته په دقت سره او پوهاند عبدالصمد حامد چې په لومړۍ پوښتنه کې د حکمتیار او مسعود د جوړجاړي په هکله خبرې وکړې. قدرمنو اورېدونکو، زموږ د نړۍ دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسي. اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسې پام د کلي د ژوند پروګرام ته رااړوو. راشه وګوره څه ژوند کړي دا عالم کلي په کلي. قدرمنو عزیزانو، السلام علیکم. د کلي په کلي د پروګرام په ترڅ کې نن موږ ستاسو پیژندګلوي په درادم خیل کې د عجب خان د کلي بوستي خیل سره کوو. دې کلي ته په ورتلو موږ لومړی د خلکو نه دا پوښتنه وکړه چې هر کله د دوی ځمکې د وچوبې دي نو دوی ته څه قسمه فصلونه ولاړئ. چې باران وي کارنده وکړو، چې باران نه وي کارنده بیا کومه وکړو. چې باران ونه شي بیا هېڅ هم نه وي، او چې بارانونه وشي بیا غنم وکړو، جوار هم وکړو. دا ځمکه چې د هغه وشي نو ډېرې چته غله کېږي، او چې باران نه وي اوس بیا هېڅ هم په کور باندې مړې په غله په کور دا داسې چې ته مړی دی شوبي خو نه لا بار مزدوری وکړو، ویې ګټو په دې ځای پرېښورو. زمینداری باندې گزاره نه کېږي. موږ د وطن چې کوم ده دا په مثال د هوټل ده. موږ بهر ځو محنت مشقت کوو، په ناڅاپه خاص عرب ولا خارجي دبۍ له قطر سعودي عربي هغه د پیسې وګټو راشو هغه چې وخورو بیا ځو. اکثر خلک د دې کلي په بهر روزګار کوي. زیات بهر روزګار کوي. وطن کې چې کمی ده تماچې ټوپک جوړوي، دې سره ګزاره کوي، بس محنت مشقت په سګرو کاروبار کوي. دکانداري کوو، دکانداري رفلو بزنس کوو، د نور شي داسې بزنس چې کوم شی هغې کوو. نو ستاسو په فکر باندې خلک دلته کې ټول ماړه دي؟ نه، داسې خلک دي چې ګزارې ډېره په سخته باندې کېږي. دا داسې چله چې لکه د بدن کې د لاس ګوتې ګوره څوک مړه دي، څوک ګزاره صحیح کېږي، د هغو پورې چا کمه کېږي ګزاره. د هغه مشقت ته چې څوک تمبچې جوړوي، د کلي خلک هم داسې پته نشته دي او دوکانونه هم شته دی. ما خپل دوکان ده، دیسي ټوپک هم اخلم، انګریزي ټوپک هم اخلم، او هغه اصل 200-500 روپۍ هغه مونږ پکې منافع وشي، هغې باندې غلا یا نور شی واخلي، کور ګزاره هم دې باندې کېږي. د ماشومانو د تعلیم دلته کې څه بدلوبات دي؟ سکولونه شته د اوس هغه ولې لسم اعلان جوړېږي او اتم ولې موږ سره د مخه باندې نږدې ده. دلته کې فیز هم شته. دولسم چې وایي د هغې نه پس څه کوي؟ جادرې کې 12 بازار کې ده، اورې بازار کې 12 ده. او د هغې نه وروستو پېښور ته د لوی تعلیم دپاره د چا وس رسېږي؟ لوی تعلیم دپاره خو یووالی موله اورې پرېږدي نه. ویلې چې غریب سړی نه پرېږدي، چې مالداره نه وي.
خو که بیا غریب سړی لوړ شي مغزو کې تعلیم کوي نو پیسو په زور دی پې کوي چې څومره پیسې وي سره خو که پیسې نه وي اوشان دغه لسم او دولسم پوست کې اوشه دا صندوق تاسو دپاره څه سیټونه شته په دغې کالجونو کې؟ په دې کې خو موږ سیټونه شته دي دا موږ د پولیټیکل په ذریعه باندې ملایږي نو هغه موږ خلک دومره هغه نه کوي خواري نه کوي لسم پورې وایي دی لسم نه مخکې دې څوک اوچت تعلیم والا دې کلي کې نشته؟ داسې تعلیم والا دې کلي کې خو نشته نه داسې خاص تعلیم والا نشته رابه شو د صحت مسلې لن دلته کې د اسپتال څه بندوبست دی؟ اسپتال شته ده خو یو ډاکټر دا ویل کې که نننی اپریشن پکې څه شته دي نه ویل کې لیبارټري شته دي نه ویل کې اپریشنونو کار شته هېڅ ویل کې نشته خو اسپتال شته ده ډاکټر پکې MBBS نشته جي که ډاکټر لوی ډاکټر نشته کمپاوډر ده ویل کې او که لوی ډاکټر وایي ویل کې نو بیا یوه خبره هغه ځای کې پرچا ولیکي ته ویې ته راوړي بازار نه مو راوړه نه مو راوړه خو په خپلو پیسو راوړي وې ته دا لارو په هکله څه وایي دا خو ټولې کچه دي لار جي حکومت خو دې انتظام ورته کوي روډ مخکې 40 لکه روپۍ که څومره منظوري کړې خو بیا دا قوم چې کوم موږ خپله کې د لاندې کلي چې کوم دي ته خو راغلې ورته ولیده دا بیا موږ خپله کې بې اتفاقي ده لغونېدو نه پرېږدي حکومت نه نه ده پاتې صاحب دی مونږ خپله کې پاتې دی مو بې اتفاقي ده ډېر مو جرګې پرې وکړې خو جوړېږو نه علت یې څه دی؟ نه پرېږدي په دې وجه مې نه پرېږدي چا یې چې د یارې باندې که دې باندې روډ جوړ شه حکومت به بیا جرم لګوي موږ یې نیمکار نشي کولی پرې چې دا ټول خلک موږ له متوازي وي که نه چې بیا څه یوي دا به معنی کوي نیمه خبره نه چې لاندې ته یارې نه وځي بیا موږ ویسار کړي او چې بیا روډ وي هغې باندې خو موږ نشي ویسارولی د دغې وجې موږ لاندې یوه قبیله ده که نه و بار چې کوم ده اوسېږي دو خپله کې یو تنظره په دې سړک باندې هغو مخکې چې ته وړاندینۍ دښمني وه نو دې وجې باندې سړک پاتې شوی ده د برېښنا یې درته څه بندوبست کړی دی؟ برېښنا خو تقریبا 8 کاله وشول چې راغلی ده بس ښه په هغه باندې میلاوېږي دا لوډ شیډینګ خو دا هر چې دا کېږي دا په خریو کېږي بین میل مونږ سره خاص نه ورکوو که نه بیلونه نه ورکوو ټرانسفارمر یې موږ په خپلو پیسو اخلو او بل لړمنان چې کوم د هغه نشته دي نو هغه موږ په خپله باندې لړ ځان لغه کوو نو حکومت بس موږ صرف کرنټ راکړی او نور هر شی موږ خپل ذمهوار یو 10 روپۍ دا اګریمنټ یې کړی و 10 روپۍ حکومت د یو کور یوه کور بیا هغه 10 روپۍ پیمنټ مو داخلول خو هغه پیمنټ نه اوس وخېجولې 50 روپو له 50 علاوې داخلې شته چې موږ یې کړو اوس یې وخېجوه 100 له پسې سره یې داخلوم هم نه ښه نو تاسو پرې تنورونه هم تودوئ که څنګه؟ هېڅ پرې نه کوو دا دروغ خبره ده چې څوک وایي چې تنور پرې ګرموي یو دا پرې کوي صرف دا ده چې لیټونه مو لګولي دي سلاجې وي بل داسې غریب سړی به وي چې هغه به یو چلېږي چوکي بیا چلېږي هم نه و د هغه نه به چې کوم د 100 روپۍ اخلي نو دا ظلم نه ده په کار داسې ده چې موږ سره 10 روپۍ اګریمنټ شوی و چې 10 روپۍ دې مو نه اخیستی مو به په خوښه رضا ورکولی 50 دې اخیستی ورکولي مو دلته د جینکو دپاره د تعلیم څه بندوبست دی؟ دې ځای کې 2 سکولونه شته دي یو غزه ده و یو بار ده څلورم وطن شته ده بیا نور نشته دي د دې سیمې خلک غواړي چې خپلو لوڼو ته اوچت تعلیم ورکړي یاره د مو خلکو بس داسې خاص شوق نه لري د جینکو سکول سره په دې چې مو ښځې خامخا مو غر مار کوو که نه د غرونو لاندې مو ښځې سي نو موږ د ښځو داسې شوق نه لرو تعلیم سره مو ډېره مینه نشته بس څلورم پورې وایي پکې لمونځ او داسې دا کړي او پکې کلمې معلومات بس هغې بعده بیا مخکې نه لرو ښځې ستاسو میندې خویندې څه قسمه کارونه تاسو سره کوي؟ بس وړه لندونه پخونه و هار ده نه کوله کور کار چې څرنګې ښځې کوي بار ده داسې دې ځای کور کار کوي نو ښځې نه خو بار کار شته لرګي خو پرې نه راوړئ نه لرګي نه راوړي بل دا یې که نه چې د مو هارې ووړکي تعلیم سره شوق شته ده خو شوق یې په دغې خبرې مړ شي که نه چې اوشالسم پوس کړي نو 12 له پلار سره پیسې وینه چې مخکې بس په ځای دلته به څومره بېروزګاره خلک دي؟ دې ځای کې بېروزګاره ډېر دي بس چې کوم خلک دي ټول خلک مزدورو پسې ګرځي څوک بار ملک له درومي څوک چېرته ده کراچۍ له درومي څوک یوه ځای له بل ځای بار نه وغټو راوړو اوشه دې ځای کې ورباندې دغه روزګار روان کړو اوشه خرڅ کړو ورباندې نو دې ځای کې خو ټول بېروزګاره دي یو هم داسې سړی نشته چې روزګار ولري تاسو په سیمه کې خو لکه د صوبه سرحد په شان نه پولیس دی نه تاڼه شته نو ستاسو دا نظام څنګه چلېږي؟ مو دا ډېر زبردست نظام ده د دې نه ښه نظام نشته نه مو حکومت له ضرور شته
نو موږ عوام موږ په خپله فیصله وکړو. هغې نه بعد که بیا مو نه شو کوی نو موږ داسې یوه کمیټي جوړه شوې ده هغو د موږ صحیح طریقې باندې فیصله وکړي او د دا دوز نه امن راولي. یعنې ستاسو په دې سیمه کې د صوبه سرحد د نورو سیمو نه امن امان زیات دی؟ ډېر امن ده او زیات د دې کمیټې سره ده. په دې وجه باندې کمیټې سره ده چې ایرون دو بند کړلو، ویسیارونه دو بند کړلو، جوارې دو بند کړلې، غلې ملې ټاکې ماکې بلکل نشي کېدای. نو دې سره موږ باندې ډېر امن ده او ډېر د موږ خلک پرې باندې خوشحال دي. مخکې به زه چې ته روان وم منډه اورېده بل ځای که چې ټولې پولیټیکل به کبل و هغو خپل مطلبونه کولې، پیسې اخیستې، پیسې دې اخیستې چې ما به غلا وکړله، ته به مې پکې پولیټیکل لرې کړې، ته به مې چا لرې کړې، ځان به مې خلاص کړ. اوس هغه شی نشته. اوس بس یې کمیټې والا دي. د مو په کمیټې باندې ډېره حیا راغله چې د مو بچي وو یوارې به یې کولې، چرسونه به یې څه کولو، هر شی هغه ټول ختم شولو. بیا چې هغه به غریبان شو نو چار صاحب به پیسې نه وې د پلار سره نور سره نو هغو به بیا غلو له لوس واچوه، غلې ډاکې به یې کولې، که په کور کې به یې وه که په هر شي کې وه نو هغه به یې کولې. په دې کمیټې باندې موږ ډېر زیات فخر کوو. حکومت دا شی نشي کابو کولی، موږ کمیټې په دوه ورځې نیولی یو. دنیا کې خو تاسو ګورئ پخوا زمانه کې بل څه اوس ورو حالات بدلېږي. جمهوریت چې ورته دیموکراسي وایي، ولسواکي وایي، ووټونه یې پکې، انتخابات یې پکې. نو ستاسو په سیمه کې خو دا څیز نشته، نو تاسو غواړئ چې دا نظام دې دلته په قبایلي سیمه کې وي؟ موږ نه غواړو صاحب. موږ دا شته چې موږ خپله هغه واچوو چې کوم ملک مو خوښ وي هغه پسې ووټ ویر کړو، چې کوم ملک مو نه وي اوس نه جوړ شي. نو بډې خو پکې نه خوړلی کېږي؟ نشته باډې. موږ خالي باډې ډېر شوقین نه ده صاحب. د دې کلي تاسو چې کومې مسلې ما ونه څېړلې، څه خاص داسې مسله شته دی؟ موږ لپاره پکار ده د ځمکو لپاره چې توپیرونه منظور شي او د ځمکه او ویشي نو به ښه وي. تاسو په ځمکه کې لاندې اوبه شتې؟ لاندې اوبه ډېره ده خو چې توپیرونه وي، چې توپیرونه نه وي نو اوبه نشته ده. دا لارې کوڅې خو ستاسو لا کچه دي، سړک کچه دی. د دې سړک باندې خو موږ جوړېږو نه صاحب. دا د کورونو نه دا چټلې اوبه چې راوځي د دې دپاره پخې نه دی. بس موږ خو قبایل داسې خالي چې اوسلیارې مو ورکړې جوړولیارې او به هم بهېږي، خپل کې بهېږي او به نه. نو په دې کې خو د مچانو لښکرې به لویېږي. یارې نشته مچان، قدرت کار ده چې دې ځای ماحول ډېر ښه ده. دا مچانو دا مچر دا شی دې ځای بالکل دا دغه ناستې مشر تاسو خو سپین ږیرې یې، راته ووایئ چې ستاسو هغه د زلمیتوب زمانه کې او په دې زمانه کې څومره فرق راغلی دی؟ په مخکې زمانه کې په دې زمانه کې ډېر ستر فرق راغلی دی. هغې زمانې کې به موږ په شپې ګانې په اتانې مزدوري کوله، او نن زمانې کې چې کوم ده چې ډېر بېکاره زلمی وي که نه نو هغه هم 50 روپۍ هغه له میلاوېږي. او مخکې چې کوم ډېر کمزوري وه، موږ خو د انګرېزانو په وخت کې وو نو موږ یې په موټي کې بند ساتلي وو، کلاو یې نه پرېښولو چې دا به مړه شي، سترګې به یې وغړېږي. هېڅ شی نه وه، دولت مولت یې موږ باندې نه راکول. اوس چې کوم ده شکر الحمدلله خپل پاکستان مو ده نو موږ دې هېڅ شي کمی نشته. دا راته وایي چې د خلکو دا وخت اخلاص او دا وخت اخلاص څومره فرق دی؟ و هغه مو د اخلاص دا